مرګرو تاسو یوې خبرې ته غور کړی دی چې زموږ په دنیا کې چې څه جوړ دي هغه هر څه ګول ګول دي. د انسان د جسم نه واخلې د دنیا د هر شیزه پورې چې سم دي کنه هغه ګول ګول دي. تاسو سوچ وکئ، لږ غور او فکر وکئ، په دې ټایم کې دا ویډیو سټاپ کړئ او لږ سوچ وکئ. ګورئ مرګرو، که آغاز تاسو وکئ د انسان نه، د انسان هر څه ګول ګول دي په جسم کې. که تاسو لږ سوچ وکئ په ځان باندې، د انسان سترګې واخلئ، د انسان سر واخلئ، تر دې پورې د انسان په جسم کې چې دننه کوم سیلز دي، د انسان باډي چې د کوم سیلز نه جوړه ده هغه سیلز هم ګول ګول دي. او هغې نه بعد د انسان په جسم کې هر څه ګول ګول دي. تاسو غور او فکر کولی شئ. او هغې نه بعد تاسو زموږ په دنیا باندې غور وکئ. زموږ په دنیا کې چې کوم میوې دي، چې کوم فروټ دي، په هغې کې چې زیات کم قسمونه دي هغه ګول ګول دي. که تاسو فروټ وګورئ، مالټې وګورئ، سیوان وګورئ، انار وګورئ، یعنې تاسو سوچ وکړئ زیات تر چې کوم شیان دي که نه هغه ګول ګول دي. همدغه شان تاسو د ټکنالوژۍ په میدان کې وګورئ، یعنې هر څه ګول ګول دي. د ګاډو ټایرونه واخلئ، یعنې زه تاسو ته ویلی نه شم چې په دنیا کې داسې څه نه دي چې هغه ګول نه وي. یعنې زیات تر چې کوم شیان دي په دنیا کې هغه ګول ګول دي. خو هغې نه بعد تاسو د دنیا نه بهر ته راوځئ، فضا طرف ته راشئ. فضا کې که تاسو د بره نه زموږ ځمکې ته وګورئ، زموږ ځمکه هم همدغه شان ګول ده. او هغې نه بعد که تاسو هم په ځمکه باندې سپوږمۍ ته وګورئ، نو سپوږمۍ هم بالکل ګول ده. او همدغه شان په فضا کې چې کومه سیاره هم وي که نه نو هغه به ګول وي. یعنې دا په کروړونو اربونو سیارې دي، دا ټولې ګول دي. هغې نه بعد زموږ په د ملکي وی ګلکسۍ کې زموږ د دغې لمر غونته کې ستوري دي، هغه 400 اربو نه زیات دي صرف زموږ په د یوه ملکي وی ګلکسۍ کې. او داسې ګلکسیان یې ټریلیونز اف دي. خو دا ټول لمرونه چې زموږ په دې ګلکسۍ کې دي دا ټول ګول ګول دي. او هغې نه بعد تاسو ګلکسۍ ته وګورئ، ګلکسي بالکل ګول ده. دا څومره ګلکسیان چې په فضا کې به وي دا ټولې ګول دي. او هغې نه بعد زموږ دا غونډ یونیورس هم ساینسدانان دا وایي چې دا ګول دی. دلته مې درته دا ګول ګول ټکی ډېر ځکه استعمال کړو ځکه چې ملحدین دا اعتراض کوي چې دا کائنات په خپله باندې جوړ دی. دا ټول نظام، انسانان، ځناوران، یونیورس، ماحول، ټولې سیارې، ګلکسیانې، دا ټول هر څه په خپله باندې جوړ دي د بیګ بینګ نه بعد. ګورئ ملګرو، هر څه په خپله باندې جوړېدل دا خو موږ نه منو، او دا د انسان سوچ هم نه مني، د انسان فکر هم نه مني چې هر څه په خپله باندې څنګه جوړېدی شي. یعنې تاسو څه تارونه مارونه د موبایل یو سرکټ، همدغه شان چې موبایل د څه نه جوړېږي هغه هر څه تاسو په یو داسې ځای کې کیدئ، په یو داسې ویرانه کې کیدئ، او تاسو 100-200 کاله بعد هم که لاړ شئ نو هغه موبایل به په خپله باندې نه وي جوړ شوی، بلکې هغه موبایل چې کوم دی هغه به همغه شان پروت وي. نو ساینسدانان دا وایي چې دا هر څه په خپله باندې جوړ دي. خو دا هر څه په خپله باندې څنګه جوړ دي چې الله تعالی دې هر څه ته یو نقشه ورکړې ده. یعنې د دنیا د هر څه نه واخلې د یونیورس پورې هر څه ګول ګول دي. دا تاسو به کتلي وي چې هر څه ګول ګول دي، او دا د الله تعالی یو نقشه ده چې دې دنیا ته یې ورکړې ده. او دې نه انسان اندازه لګولی شي چې الله تعالی خالق دی، الله تعالی کریټر دی، او دا هر څه الله تعالی جوړ کړي دي په یو نقشه باندې. نو دا انسان ولې غور نه کوي؟ دا انسان ولې فکر نه کوي؟ او دا انسان بیا څنګه د الله تعالی نافرماني کوي؟ دا ویډیو خاص کر ملحدینو لپاره ده چې کوم د الله تعالی پاک ذات نه مني. او دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ، او دومره شیر کړئ چې د دنیا هر یو ملحد پورې دا ویډیو ورورسي. او د نورو معلوماتو لپاره زموږ دا آی ډي فالو هم کړئ. والسلام.